بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله اکرزی. دا د زما پښتو یوټیوب موټیویشنل چینل دوستانو دا در سره سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا نوې ویډیو تاسو ته در ورسیږي. دا زما پلی لیست دی سکول د ګولډن ایج. دا زما د سکول یادونه دي. په دا کې به مختلف موضوعات باندې زه غږیږم. کیدای سي د دې په دا واقعیت کې تاسو ته داسې مجلس در ورسیږي چې هغه ستاسو د ژوند د بدلیدو په حواله باندې یو ښه خوشګواره واقعه ثابته سي. نو د خلکو د بلایي دپاره زه د پلی لیست کې مختلف ویډیوګانې د سکول غه جوړوم. نو په دا کې نن زما د اولنۍ ویډیو ده چې زه د سکول په حواله باندې خپل یادونه د تاسو سره شریک کړم. دوستانو زما اولنۍ سکول چې دی هغه خو ظاهره ده د کور څخه شروع سلو چې کور ته زموږ یو دیني ماحول مذهبي ماحول دی. زموږ مور کاکړه وله، الله دې جنت فردوس ته ودې ته عطا کړي، موږ ته یې ښې لارې او لکې راښولې او د پلار او د نیکه خبرې مجلسونه یې موږ ته کول. او زموږ پلار نیکه چې دی هغه د دې علاقې ملکان دي. او زما نیکه چې دی حاجي محمد کو خان ترین هغه د شاهي کلي سبي شاهي کلي جرګې ممبر ولو. او دا غوندې د په حج کې وفات سلو دورې شخ دی سعودي عرب کې. او زما پلار حاجي ملک محمد دین ترین مرحوم هغه هم په حج کې د خپل پلار په نقش قدم کې په حج کې وفات سلو. نو دورې شخ دی. نو زما پلار او نیکه دورې شخ دی. نو موږ دلته د پښین او د اکلزیو د اکلزي زموږ کلی دی د پښین بازار څخه چې د لمر پټېدو په خوا باندې د چمن په خوا ځې دلته د کلي کربلا او د دا نور علاقې سرانان سره دلته کلي اکلزي ده. نو دا درې کلي دي. اوس خو ډېر آبادي سوله. نو د پاکستان جوړېدو څخه مخکې موږ دلته پښین بازار ته راشفټ سو. په دا پښین بازار کې موږ دلته اوسېږو. د دې نوم بابو ماله وله. دا اولنی زوړ بازار ولو. د دې څخه بیا دغه ماله چې ده بیا زموږ د پلار د دې علاقې خلکو زموږ د پلار په نامه حاجي ملک محمد دین ماله نوم یې کښېښوی. اول وارډ نمبر 4 ولو، اوس وارډ نمبر 25 دی. نو آبادي د زیاتېږي. په دغه علاقه کې یو سکول دی چې هغه ورته وایي تعمیر نو پرایمري سکول. دا په پښین بازار کې په ګوشت مارکیټ باندې د ډاکټر کلیم الله او ډاکټر مقیم، ډاکټر کلیم الله خو اوس دلته نسته، ډاکټر مقیم اوس دلته کښېني. نو هغه هم اوس بوډا سوی دی. نو د دې په څنګ کې دلته اوس مخامخ دا د فیض محمد شهزاد پروفیسر فیض محمد شهزاد کور چې و په دغه روډ کې، دا دلته اوس خو نو نسته، دوی سره جلا سلو. او اوس دلته زوی چې دی هغه شبیر ډاکټر شبیر هسپتال دلته جوړ کړی دی په دا ځای کې نه. نو د دې څخه دلته مخامخ یو سکول ولو تعمیر نو سکول نه در 15مه پورې ولو. د دې تقریبا 4 کمرې ولې، یو د پرنسپل غولو، د نور جماعتونو ولو، مابین کې یو غټه یو درخته وله، د سایه‌دار درخته وله، یو کوچنی سکول ولو. نو آس پاس دا د وارډ نمبر 3 او د وارډ نمبر 4 دا کوچنیان بچیان به دلته راتلو، دلته به سبق ویل. په دا کې مختلف ټیچران ولو، لکه اوس هاشم محمد هاشم کاکړ ټیچر ولو، دا د کله مامډن چې کوم منیجر دی نه، دا پخوا ټیچر ولو. دلته یو پنجابی ماسټر بیا کوي، موږ به پنجابی ماسټر ته ویلې. اصل کې ګوره څه شولو، دا د چاچا بشیر دا د اخبار والا شکیل و، ندیم و، واسع د دوی د خاندان هغه ولو نه. نو جګ نری تک تور یو پنجابی ماسټر ولو دغه ولو. بیا دلته غمی ماسټر بیا ورته ویلې نه، ترین ولو، دا د فضل الرحمن د ان پی او د پښتونخوا هغه او د یو غړی دی او د محکمه زراعت کې کار کوي. نو فضل الرحمن ترین د دوی د ملکیار دی، د دوی د کور هغه ولو. داسې نور ټیچران ولو نه چې دلته به موږ ته سبق ویلی. او شاه محمد صاحب موږ ته به یې دلته سبق ویل نه، ډېر خشمي ولو. او ماسټر غلام رسول زما د اکا زوی
تبلیغي حاجي آغا چې موږ ورته وایي، دا دلته موږ ته سبق ویلو. په خپله زما مشر ورور ملک سعدالله ترین یو وخت دلته موږ ته سبق ویلو چې دی ټیچر و. بیا افغان کمیشنر د ولاړو رفیجیز چې کوم فنډ راتلی نه د روسو د افغانستان چې کوم جنګ و دلته چې به کوم اقوام متحده د غنم و د راشن و راوړل، بیا دی هغه له ولاړې افغان مهاجرین نه. نو دا رقم په دا سکول کې موږ سبق ویل. پرایویټ سکولونه دلته نه ولو. نو په دا ګوشت مارکیټ روډ باندې په دا یوه دروازه یې د ګلیو خواته وه، یوه یې د روډ خواته وه. موږ به عموما د روډ په خوا تلو. ګلۍ په خوا یې کوچنۍ دغه وله، کړکۍ وله، دا د منان غلجیدو د کور خواته راوتله نه، میرعالم شاعر کور خواته راوتله، او د ماسټر جهانګیر د چې وفات سلو د مچانو سکول د هغه کور خواته راوتله دا ګلۍ ته نه. نو موږ به د بازار په خوا ورتلو، دا چې ورننوځې دلته به یو کباړي ولو نه، دا د اوسپنې و، دا د کباړ سامان چې و هغه به خلکو راوړل خرڅول. نو خلکو د تعمیر نو پرایمري سکول به جای و دې ته به یې ویلې، پرایمري سکول به نه ورته ویل کباړي سکول، بس مشهوره سوله کباړي سکول. چې موږ به یو سبق ویل، به یو ځاګې به تلو، دا نور چې د کوټ څخه به زموږ رشتهداران و هلکان کوچنیان راتلو، ول ته په کباړي سکول کې وایاست، پیغورونه به یې موږ ته راکولو، کباړي سکول والا دی، دا کباړي سکول. چې موږ به یو ځاګی تلو، ورو ورو د امیر کسان و، دولتمند انسانان، سرمایدار انسانان بچیان چې موږ به هم کوچني وو، موږ ته به یې پیغور راکولو، دا د کباړي والا سکول والا دی نه. نو موږ به ډېر احساس کمتري په موږ کې راله. نو دا د حاجي روزي خان فلور میل والا روزي خان چې دی د مشر ورور ابراهیم او دا نور نه، دا ګرد کشر ورور ابراهیم، دا ګرد زموږ د سکول غدي نه. زه به دلته د سکول په حواله باندې یو تصویر هم د ښکاره کوم چې موږ په کوچنیوالي کې اخیستی ولو. دا وګوره، دا ماسټر سره، شاه محمد ماسټر سره موږ موجود یو، دا ګرده کوچنیان دي، پارټۍ ده، موږ کوو، او بسکوټونه دي نه، خطایي بسکوټونه به ولو نه. په دا کې دا مختلف، زما مشر ورور کلیم الله هم په دا کې موجود دی، نور هم منان دی، داسې نور مرتضی او دا نور هلکان دي. دا ګرده دلته موږ موجود یو، او پارټۍ چای پارټۍ چې د هغه مې جوړه کړې ده، موږ کې ناست. او زه په دا د دایره چې ده په دې کې دغه موجوده یم. دا وګوره، دا بلکل دا غټ ویښتان چې دي، اوس ویښتان نسته، کوچنی هلک دغه زه یم نه. نو دا زما د سکول یادونه دي چې دلته زه د دوی سره شریکوم. نو دلته پر موږ باندې خلکو ډېر اعتراضات کول، دا د کباړي والا دی. یو وخت دلته په پشن کې دا د مقابله وسوه، د سکولو مقابله وسوله، په دا کې غټ غټ سکولونه هم ولو نه د هغه وخت. نو د 14 اګست په حواله باندې چې څوک 14 اګست کې خپل سکول ښایسته کولی سي، چې منسپل کارپوریشن والا و دوی ته بیا انعام ورکړي، یا ګړۍ یا پیسې نغدي یا 1000 روپۍ یا 1500 ده، یا دا رقم د هغه وخت 1500 بیخي زیاتې ولې، نو انعام به ورکول کېږي. نو موږ ماسټر شاه محمد و، ماسټر غلام رسول حاجي آغا، دا نور ماسټران موږ ته وویلې چې وایي دا رقم مقابله شروع ده. نو موږ څه پیسې سره واچولې، سکول مې ښایسته کړي. د کوم ځاګي څخه موږ ولاړو، یو کلي له ولاړو، د هغه ځاګي څخه مې دا کړک راوړلو، غټ غټ د کړک د مانسې مې راوړلې، سکول مې ښایسته کړي، ګلان مې راوړلو، د کورو څخه مې غالیانې راوړې، بالښتان مې راوړلو، داسې ښایسته جنډۍ مې ولګولې، د یو چا څخه مې چندې وکړلې، پاکستان جنډۍ مې راوړلې، ښایسته مې کړي، ګلان مې پر ولګولې، جنډۍ مې پر ولګولې، ګلۍ مې بنده کړله، ښایسته غټ لوډ سپیکر مې د ماجد څخه راوړی، او ترانې د پاکستان جیوې 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوې پاکستان، دا رقم سونی درتی، دا ګانې به ولې نه، ترانې به ولې، ملي نغمې به ولې موږ به ویلې نه. 2-3 ورځې دا مقابله شروع وله نه.
موږ کوچنیان منډې ترنډې سکول له ولاړ سه سکول له راسه الله به ډوډۍ پاته خوراک پاته مور پلار کوچنیانو کور ته به ګرد راتولې ته چیرې ځې چیرې روان یې موږ ویل به 14 اګست را روان دی موږ تیاریانې کوو ډرامې ولې خاکې ولې ملي نغمې ولې مقابلې وې جلیبیانې موږ راوړلې او سکول داسې هر کوچنی پکې لګیا ولو خپل 100% محنت یې کوئ چې زموږ سکول اول نمبر راسي مقابله او بس 14 اګست هم راغلی موږ تقریبات وکړلو غټ د هغه وخت ډپټي کمیشنر د مسپل کارپوریشن چیرمین ولو دا ګرد چیف افسر یې ولو دا ګرد رالو ویې کتې ویزټ یې وکتې په د شپې موږ خاکې وکړلې ملي نغمې مو وکړلې خنداګانې مو وکړې هر کوچنی لګیا و د خپل ملي جذبې سره د وطن په حواله باندې یو ډېر خوشحالي وله نه ډېر ښه خوند به یې کوي خوشبویانې ولې خنداګانې ولې نه د وطن سره مینه وه هر سړي جنډه هر کوچني جنډه لګولې بوډاګانو کوچنیان رالو انجونې رالې کښې مینولې دا کرسیانې او شیانو ترتیب سره برابر کړلو نه دا ډېر د تقریبا دا د 80 دور دی نه د 80 ایریا ده نه 1980 داسې ایریا ده نه دغه وخت خبرې دي نه د ضیاءالحق شپې وې د ضیاءالحق شپې وې جنرال ضیاءالحق شپې وې نه چې بیا په جاز کې چې دی هغه پټ هاوس وله نو دا یو دور ولو نه نو بیا په دا بله ورځ باندې مازدیګر چې دی مسپل کارپوریشن والا په لاوډ سپیکر کې اعلان وکړي چې په ګرد پښین کې ګرد ښه د سکول انتظامات 14 اګست چې چا کړي دي او بهترین چې دی هغه سیلیبریشن کړی دی انډیپنډنس ډے چې مناو کړی ده جشن ازادي چې مناو کړی ده هغه د ګورنمنټ تعمیر نو پرایمری سکول گوشت روډ پښین دغه اعلان یې وکړي نوټیفیکیشن جاري سولو بس خنداګانې وې مبارکباد یو بل د بیا موږ ګردو خلکو ورته ویل موږ ومې لیدل د کباډي سکول د کباډي سکول چې ته یې ویل کباډي سکول دی په کباډي سکول دی ومې لیدی د هغه کارنامه مې ولیدله چې موږ څه کولی سو په خپل محنت باندې په خپله جذبه باندې څنګه موږ ته مخ سولو په ګرد ضلع پښین کې موږ چې موږ ته ویل پرایمري سکول کباډي سکول هغې ته موږ ښکاره کړو پروف مې کوي چې څنګه موږ انتظامات درته شو وکړو په محدود وسایل کې هیڅ چا نه پیسې راکړې ولې نه دا ولې خپله په محله کې خان د ملک ته مشر ته سردار ته چاله ورغلي ایله ورغلي پلار مور پاکټ مني خپلې پیسې مې جمع کولې او محنت مې کولې چې شولو ټیچران استادان محنتکش ولو ایماندار وو فرض شناس ولو او کمیټمنټ یې درلودی سټوډنټ باندې باور درلودله سټوډنټ ته فری هینډ ورکړی ولو چې وې که یاره ته یې وکړې خپل ټیلنټ ښکاره کړي نن سبا خو وروره ټیچر چې دی هغه سټوډنټ ته به وایي سټوډنټ بیا راولاړ شي د ټیچر خلاف لګیا وي هېڅ کمیونیکیشن نه یې بلکې کمیونیکیشن ګیپ یې نور زیات سوی دی خلک یې پرېښي دي هېڅ ګایډنس یې نه کوي وای ټیچر چې دی هغه خو یو رهنما دی یو لیډر دی یو منټور دی یو ستا یو روحانی باب دی روحانی پلار دی یو ستا لارښوونکی دی او د نن سبا ټیچران وګوره نسته هغه کمیټمنټ نسته هغه جذبه نسته هغه د وطن او د علاقې د خاورې سره هغه محبت نسته هغه جنون نسته هغه کمیټمنټ نسته چې باید د خولې څه د یوه خبر راووتله پر هغه باندې ټینګ ولاړ دی نسته اوس هغه 14 اګست نسته هغه جشن ازادي نسته موږ دغه جشن ازادي سلیبریټ کړله او په صحیح معنا موږ چې څومره خوند اخیستی دی بیا موږ والله که دومره خوند اخیستی دی انشاءالله زما د کالج په سیریز کې بیا د دې ریپیټ ټیلیکاسټ چې دی هغه زه هلته درکومه چې بیا موږ د کوچنیوالي دا تجربه په کالج کې څنګه دا اپلای کړه نو دا زما د پښین د پرایمري سکول چې په صحیح معنا باندې ښه ټیچرانو ښه ماحول زما دوستانو هغه ورځ زه یو ځاګر ولاړم
یو چا روغبړ راسره وکړي ول نقیب صاحب ما او تا خو هم په پرایمري سکول کې چې دی هغه سټوډنټ کلاس فیلو تېر سوي دي او زما هغسې ویرولو چې بھائی دا اوس څنګه دی غټ ژیری او بوډا سړی ولو سړی ته زما کلاس فیلو ولو ته ولې دومره خراب سوی ورور ول بس یاره ستړي وو پریشانیانې رالې وروره در دا ځای کې پر راورسوم ما ته خو ډېر بوډا سوی یم ما او تا خو یو ځای ولو نو دا دره بیا مې یو وخت بل څوک ولیدی هغه په ګاډۍ کې داسې روان ولو نه زما پر څنګ ناست ول ډرایور ولو ما ته وایي نقیب صاحب زه دې په یاد یم ما ویل یا یار ما نه ول ما او تا په پرایمري سکول کې چې وو هغه په پنځم کې ولو دومره بوډا سوی داسې وو غاښونه یې ګرده وتلي ما ویل یاره ته وګوره یار د الله پاک ډېر کرم دی پر ما باندې چې زه یې دا ته راساتلی یم شکر دی الحمدلله ډېر ډېر شکر دی نو دا زما یو د سکول د ګولډن ایج دا زما یو سیریز دی انشاءالله په دا کې به نور هم ویډیوګانې زه د سکول متعلق چې دی مختلف سټوریانې د تاسو سره شیر کوم دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر وخت زه نوې ویډیو اپلوډ کوم در تاسو ته ورسیږي ازیردم ما نقیب قضیه ته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد